د افغانستان په مقابل کې غله خورا ډیر دي. د معادن غله هم لرو، د عزت غله هم لرو، د انسانانو غله هم لرو. هر څوک په دې کوشش کوي چې د افغانستان په یو میدان کې ترقي ونه کړي. د هرې خوا څخه ګزار دی، د هرې خوا څخه دشمن راته متوجه دی. یو شی چې نن موږ د هغه هدف سره د دشمن مخ هغه دا دی چې زموږ قدري خلک، اهل خبره خلک، پوهان دا دشمن ځان ته جلب کړي. دعوتونه یې روان دي، تبلیغات یې روان دي، تخریب یې روان دي، د اذهانو خرابېدل یې روان دي. دا نه د خوښه چې افغانستان کې خلک مسلکي او تخنیکي او اهل علم پاتې سي د افغانستان جوړ کړي. یا افغانستان کې داسې بچیان چې هغه د افغانستان وګړي افتخار په وکړي. نو ځوان محصله د دغه غلو دپاره به بیداره هسې نه چې په مادیاتو کې وغولي چې داسې خدمت دی، داسې خدمت دی، داسې بجې وروزم، داسې بجې وروزم، دومره بجې معاش شي، دومره بجې ترقي. د دشمن څخه سړی خیر نشي لیدلی. نصح المسلم کفر عندهم. د کافرانو مذهب دا دی د مسلمان سره ښه کول د دې په مذهب کې کفر دی. هیڅ کله کافر ستا خیر نه غواړي، ستا ترقي نه غواړي. دا سوچ و فکر د سره پیدا نشي چې زما به په اروپا کې یا زما په نورو هیوادونو کې به زه د خپل تحصیل ته په ښه شکل ادامه ورکړم، زه به خورا مخته لاړ شم.